ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. خبره به کوو د افغانستان ملي لوبغاړی تیز توپ اچوونکی حمید حسن چې هغه د افغان لوبغاړي وفادار مومن او ضیاء الرحمن او داسې نور لوبغاړي په هکله څه خبرې کړي دي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چېرته مو خوښه شوه د سره لایک یې کوئ، د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. دوستانو خپله پوهېږي چې حمید حسن د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی تیز توپ اچوونکی دی. د هغه نه په یو انټرویو کې یعنې ان ډي ټي وي سره یو مرکه کړې وه. په مرکه کې ته جرنالیست تپوس کړی و چې ولې دومره زر تا د انټرنیشنل لوبې نه ریټایرمنټ اعلان وکړ. نو حمید حسن ورته په جواب کې ویل ما ځکه ریټایرمنټ اعلان کړ چې زه ډېر زخمی کېدم او چې کله هم زه زخمی کېدم نو ډېر زر به زه بیرته ملي لوبغاړي ته نه راتلم، یعنې لوبډلې سره به نه یوځای کېدم. بله خبره دا هم وکړه چې افغانستان سره ډېر ټیلنټ پروت دی، یعنې ډېر دا کوم ینګ کوم ځوانان چې دي هغې کې ډېر ټیلنټ پروت دی. نو ما غوښتل چې دوی ته چانس ورکړم چې دوی دې هم لوبې ته راشي او دوی خپل ټیلنټ وښایي. دوستانو دا یې هم زیاته کړه چې د افغانستان په لوبغاړو کې یعنې کوم دا ځوانان چې دي هغوی کې ډېر ښکلي بالران شته دي، زبردست بالران دي لکه وفادار مومن دی او ضیاء الرحمن. دا دواړه ډېر ښه فاسټ بالران دي او ما غوښتل چې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړم. دا خبره مې یاده کړه چې افغانستان کله هم لوبه بایلي نو اکثره د هغې وجه دا وي چې هغوی سره فاسټ بالران نه وي. نو دوی ته پکار دي چې ښه فاسټ بالران شي، نو ځکه ما ریټایرمنټ ورکړه. او حمید حسن دا هم په خپلو خبرو کې زیاته کړه که چېرته افغانستان خپل ټیم جوړول غواړي یعنې خپل بالران صحیح کول غواړي نو دوی ته پکار ده چې یاره دا نوي ځوانانو ته نوي کل ته چانس ورکړي، ځکه نوي کل کې نوي ځوانانو کې ډېر قابلیت شته دی، ډېر ټیلنټ په دوی کې شته دی. نو دوستانو حمید حسن ډېر ښکلې خبره ته اشاره وکړه، ځکه چې که نوي کل ته مونږ چانس ورنه کړو نو همداسې پاتې وي نو بیا زموږ کرکټ هېڅکله هم نشي ښه کېدی. نو دوستانو د حمید حسن اشاره چې وه وفادار مومن او ضیاء الرحمن ته وه، ځکه چې د هغوی ډېر ښکلي بالران دي، فاسټ بالران دي. نو دوستانو تاسو خپل رایه په کمنټ کې را سره ولیکئ چې آیا حمید حسن ښه خبره ده کړې ده او که نه. تر بلې ویډیو د الله په امان.